مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله تعالى عنها ځینې اجتماعي ارشادات او لارښوونې د دې دپاره بیان کړه چې د ځینو اسلام دښمنو انسانانو تهمتونه او د اسلام د پیشوا سرور کائنات صلی الله علیه وآله وسلم حقیقي او واقعي شخصیت سره مقایسه کړي او پر دغه ټولو ارشاداتو سربیره رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خلق وعفت او نسوال کولو ته دعوت کوي د صبر او قناعت فضائل ته بیانوي او فرمایي که چا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډېر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي د دغه لارښوونو ترڅنګ خپل اصحاب او عبادات او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عز وجل سره وسلم او دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب کرامو معنویات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مخامخ ترڅو چې د بشر په تاریخ کې پس له انبیاء علیهم السلام څخه د کامیاب او هغه لوړې درجې ته ورسېده. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وايي که یو څوک د یو چا متابعت کوي او د هغه پر لار ورسره ځي نو د هغه چا پر طریقه راهیسي چې دنیا په اسلام کې انصاف ډکه او په سمه طریقه وپاتوي ځکه ژوندی د فتنې او اوښتنو څخه نه دی په امان. نو هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب د دې امت افضل انسانان وو. زړونه یې پاک وو چې علم کې عمیق وو دنیوي تکلیف یې لږ وو. الله عز وجل د خپل نبي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اقامت لپاره اختیار کړی و. بلکې دغه کسان چې صلی الله علیه و آله وسلم د هغو د لارې متابعت وکړي او تور پر ټول چې مو په وسه خپل د هغو اخلاق او عادات اختیار کړي. هغه په مستقیمه لار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټول امت قائد اعظم داسې ظاهري او معنوي کمالات درلوده داسې مجد او فضیلت یې درلودي داسې ښه اخلاق او ښه خویونه یې درلوده چې زړونه ورکشېده کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوه خبره به نه وکړې صحابه کرامو به د هغه پر عملي کولو تلوار کاوه. خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه عالي اوصاف سره وکولای شوای چې په مدینه منوره کې یوه نوې د مجد او شرف داسې ټولنه جوړه کړي چې په تاریخ کې مثل نه لیدل کېږي او د دغه ټولنې د مشاکلو د لرې کولو دپاره داسې حل پیدا کړي چې یو انسان په راحت سره ژوند وکړي. معلومه او دا هم په داسې وخت کې چې د هغه وخت انسانانو د جهالت په تاریکیو کې ژوند کاوه
خو په دغه لارښوونو او په دغه لوړو معنویاتو د دغه نوي ټولنې عنصرونه پوره سول. هر ورځ د ټولو مشاکلو په مخ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او تاریخ استقبال مراوتی وسمه لارې ته واړه. دا د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مدینه منوره کې د نوې اسلامي ټولنې اساس ټینګ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې مسلمانانو په زړه کې سیاسي او نظامی وحدت راوستي سیاسي لو معنا تر ولیده چې د غیر مسلمانانو سره هم منظم علاقات ولري او د دې کار مقصد دا و چې ټول بشریت په امن او سلام خیر او سعادت او امن هم دي او دا ټول مسلمانان په یو اتحاد علیه و منظم ملګری او هلته او هغه منطقه کې چې په تعصب او نفاق سره ډکوه د عفو د مدینه طریقه شول هم روحي لکه د مخه چې مدرته وویل هغه غیر مسلمانین چې مدینه منوره ته نږدې پراته و لکه د ټوله مدینه منوره لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راټ زړو کې د مسلمانانو سره عداوت درلود د سحاب تر بوزه ورته هیڅ مقاومت او دشمنی نه وشاره مکه مکرمه څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د يهودو سره یو خاصه معاهده ولیکل انتظار بناس چې په هغه معاهده کې د مکه مکرمه ولایت او مالی کوم وخت لا آزاد جوړ کړو مر او ګرځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی د پاره خود د شرع کولو یا د مالو د مصادره کولو یا د دشمنی اول د سیاست نو اختیار کړی او دا معاهده او هغه معاهده ترڅنګ او د خپل د مسلمانانو په مابین یعنی رادیکال د سپتمبر د میاشتې معاهده مهمه ماده مدته بیان الله علیه و آله وسلم اوس په يهودو سره د معاهده مهم ټکی درته بیان دا درته معلومه وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت اول د محرم د میاشتې يهود د بني عوف د مسلمانانو سره یو امت د هجری کال شروع د يهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی او د دوی مریان او د دوی ځانونه په دوی اړه لري مګر هجرت او يهود خپل خرڅ او مصرف کوي او مسلمانان خپل خرڅ او خپل مصرف کوي او مدینه منوره او د مسجد نبوي او مسلمانان به یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې کوي چې د دوی سره جنگ یا پر دوی تجاوز رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بل حلیف په ګناه مدینه منوره ته ورسېده او د مظلوم به مدینه منوره خلق د سحاب څخه راوتلی و تر کومه وخت چې مسلمانان په جنگ کې يهود انتظار مسلمانانو ملګری دي څنګه شپږی ماپشن سو کده دغه احنامه د خلقو په مابین الله صلی الله علیه و آله یا جنجال پیښ شو نو چې هغه څخه د شر او فساد ډیره و هغه موضوع به والله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته محول کیږي یو يهودي ته چې د قریش او هغه کسانو ته چې د قریش نصرت کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراتک انتظار کې مسلمانان او يهود یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې پر مدینه منوره حمله کوي چې یوازې پاتو او پر هر چا د هغه حصے ساتنه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه اصحاب لیده دغه عهدنامه يهودي ظالمه او ګناهکار بل څوک نه ماتوي یا بني قیل یعنی هر چا کده احکامه ماته کړه هغه ظالم او آثم دي او جزاء ورکول کیږي قبيلو یو په خواني نکو دغه احکامه په یو سره مدینه منوره او د هغه شاوخوا یو وفاقي دولت او يهودي ناری کړ چې نن ورځ فدرالي حکومت هم متوي چې مرکز او پایتخت مدینه منوره او نسبت ویل کیږي او دغه حکومت رئیس کچیر دغه تعبیر صحیح او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حکومت کې د مسلمانانو او په دغه عهدنامه سره مدینه منوره د اسلام د پاره یو حقیقي او واقعي مرکز او پایتخت وګرځي الله اکبر او د پاره د دې چې د امن او سلام منطقه نور هم عمرو بن عوف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخت مراعات خوشالي دغه معاهده کړي او لیکلي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او استقبال د پاره راووته انصار او مسلمانان مخکې هغه تکالیف صلی الله علیه و آله وسلم راغړېدلې چې د مکه مکرمه کفارو پر مسلمانانو تیرول
او د دوی هغه کارونه ورته بیان کړه چې د هجرت په وخت کې د مسلمانانو سره وکړه چې د هغه اعمالو په سبب د مکې مکرمې کفار د دې وړ وګرځېدل چې جنگ ورسره وتحریم او مالونه مصادره کړي. فرمایي خو دوی هغه اعمال سربیره بیا هم خپل عداوت نه پرېښاوه او د غفلت د خوبه څخه نه راویښېده، بلکې په دې ډېر خفه وه چې مسلمانان ولې د دوی د عذابو څخه خلاص وه او ولې په مدینه منوره کې د امان ځای پیدا کړ. نو یا عبدالله ابن ابی ابن سلول ته هغه چې مشرک او د انصارو رئیس بلل کېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت نه وای کړی چې مسلمانان او انصار ایمان نه وای راوړی قریبه و چې اهل مدینه یې پر خپل ځانو اچاو نو قریش او دغه عبدالله ابن ابی او دغه مشرک ملګرو ته حق ورکړي چې ورته لیکلی و تاسې زموږ وسلې ته ځای ورکړئ. موږ په الله سره قسم یادو چې یا به جنگ ورسره کوي او د خپل اشعار څخه به باسي یا به موږ ټوله پر تاسې حمله کوو، تاسې به وژنو او ښځې به مو بندیانې نیسو. د دغه نیت په رسېدلو سره عبدالله ابن ابی اراده وکړه چې د مکې مکرمې د مشرکانو امر پر ځای یو خو په خپله ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ذاتي حسد او عداوت درلودی. ځکه دا فکر کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې پاچاهي د څخه اخیسته او بل دا امر هم ورته راغلی. ابو الرحمن ابن كعب رضي الله تعالى عنه وايي کوم چې عبدالله ابن ابی او د دې په پرخه ملګرو ته دا امر ورسېدی خپل نفر یې رسول الله صلی الله علیه و سلم د جنگ لپاره سره راټول رسول الله صلی الله علیه و سلم چې په دې واقعه خبر صلی الله علیه و سلم او ورته ویل د قریش د جنگ وعده و دا حال ته خوشالي چې د مدینه منوره ضرر نشي رسولای لکه دا اوس چې تاسو خپل ځانو ته رسوي. تاسو غواړئ چې د خپل ورونو او اولادو سره وجنګیږئ هغو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه خبرې واورېدې بیرته سره ولاړل او عبدالله ابن ابی په دغه وخت کې د جنګ اراده پرېښوده. خو دا معلومه خبره وه چې عبدالله همیشه د قریشو طرفدار و. هر وخت چې به دا موقع په لاس ورغله چې مسلمانان او مشرکان په جنگ سره اخته کړي د بخپل ټول کوښښونه کول او په دغه کار کې یهودو هم د ده کومک هغه اولین مسجد دی چې په اسلام کې د حکیم نبی صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول شیطانت په مدینه منوره کې هر وخت په پوره حکمت سره وروژل او دا کار په اسلام کې د مسجد سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه مسجد یوازې د مانځه ځای نه دی بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او هلته د پخواني شناخت او تعلق په سبب د امیه ابن خلف ورته ورغلی. مسجد د جنگ او جهاد زما لپاره داسې فارغه وخت وګوره چې زه کعبه شریفه طواف وکړم. مسجد د امیه هم د څاڅ اجتماعاتو طواف دپاره راویست د غریبانو په لار کې ابو جهل په مخه ورغلی. د استوګنې مرکز دی یا ابا صفوان د مسلمانانو لپاره عام او رئیسي مرکز دی. ابو جهل د سعد رضی الله تعالی عنه وویل ګمان نه کوم چې په امن سره د پر کعبه طواف وکړي. ځکه تاسې هغه د دین او ټولو خلقو ته ځای ورکړی مسجد قباء او تاسې دا عزم کړی دی چې د هغو نصرت او کومک وکړي. د سورة والله که دغه صفوان نه وای آیات کې خپل کور ته به سالم نه وای فرمایي. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه من اول یوم فوالله که ته ما د دغه څخه منع کړې زبا تا د داسې شي څخه منع کوم چې هغه وتا ته تر دغه سخت تمامېږي. ستا تجارتي لار یعنی خامخا هغه مسجد د قباء چې تا د مکې مکرمې کافر قریشو یوازې په دې سره کفایت ونه کړي چې د مدینې منورې و مشرکانو او منافقینو ته لیکونه ولېږي بلکې و مهاجر مسلمانانو ته هم حال ولېږي چې تاسې په دې مخه ته وځئ چې وایي فرق ته ولاړاست او زموږ څخه خلاص واست. موږ به هلته پسې درس او د خپلو کورو په مابین کې به مو نیز او نابود او د خټو مسجد دا خبرې یوازې تهدیدونه او وعدې نه وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د قریشو د خیانت او د شر د ارادې حالات ورمعلوم وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو به شپې په بیدارۍ او پیرو تېرولې. چهارشنبه او پنجشنبه امام مسلم
د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وايي د مدینه منورې په اول شپو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند د شپې ویش د هستوګنې کارونه یو شپه و فرمایي کښ زما د اصحاب څخه یو صالح سړی د هغه مهاجر مسلمانانو ژوند چې موږ د الله سره ناس چې د اصلحې شمول واوري کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل هغه د جمعې ابن ابي وقاص بني نجار رسول الله صلی الله علیه وسلم د چشت لپاره راغلی ول زما په هډ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلم چې پیغمبر پروجل په امر رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه او رضی الله تعالی عنه تر شاور داس نه و چې دغه پیری د مدینه منورې په طرف نه بلکې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د پاره همیشه او په مخه د جمعې منځ کاوه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه د جمعې منځ کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې پیری کې رضی الله تعالی عنه تر څو چې د الله عز وجل دا قول نازل ابن زراره رضی الله تعالی عنه يعصمك من الناس او دغه د جمعې اول الله عز وجل دې نفر حاضر شوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د علماء وايي چې د جمعې راويستي او وفر یو دادی چې ما سره وکړ تلويشت الله عز وجل زوجا صحيح دلیل ندی د مکه مکرمه د مشرکانو د طرفه خطر د خلق یوازې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو متوجه بلکې ټول مسلمانان په خطر کې چې خلق دي ودغه عادت ابن كعب رضی الله تعالی عنه څخه روایت یو بل صحیح حدیث هم نه کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اصحاب مدینه منورې ته منځ او انصار ځای ورکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مخه یعنی ټول یو قسم دشمنان نو ځکه مسلمانانو شپه د اصلحې نه تیرو او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قباء یعنی د شپې او ورځې منورې پر طرف سره او د سالم د خطرناک حالات په جریان کې کم چې په مدینه منوره کې د مسلمانانو وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جمعې پر دغه حال دلالت کاوه چې دوی هیڅ کله د غفلت د خوب څخه نه راویښیږي او د خپل سرکشي څخه لاس نه اخلي الله عز وجل و مسلمانانو ته او جلمان کول سره اجازه رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد فرضیت نو الله عز وجل د سوره الحج صلی الله علیه وسلم د شروع څخه د اسلام الذين يقاتلون يعني په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم على نصرهم لقدير چې په دیار يعني حکم او اجازه د جنگ هغه کسانو ته ورکول شوی د مدینه منورې په مابین چې دوی سره د کفارو د طرفه جنگ کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته داخل او بشک چې الله عز وجل د دوی پر نصر او قوت قادر په مدینه الرسول دغه جنگ کولو اجازه نازل سره بدل په دغه وختونو چې مسلمانانو ته یوازنۍ مدینه منورې او سرکش قوت متوجه وو او دا د قریش منورې په تاریخ کې یو حکمت دا چې مسلمانان د سیطره او تسلط پر هغه لارو قائم کی صلی الله علیه و وسلم مدینه منورې ته داخلي د مکه مکرمه څخه وشام ته کورونه او تجارت خوشالي په خندا او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د انصار د سیطرې لپاره دوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې دغه ترانه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ویل د هغه قبیلو سره چې دغه لارې په شاوخوا پرتې یا د مدینه منورې څخه تر دغه لارې پرتې د الله یا یو پر بل د نه تجاوز کولو معاهده ولیکي بالامر المطاع لکه څنګه چې د یهودو سره د مخه معاهده لیکل شوې د غرنګ د تجاوز نه کولو معاهده د مخه تر دې چې عسکري نشاط یا عسکري تحرکات شروع شي د جهینه د قبیله سره ولیکل شو چې دغه د جهینه د قبیله کورونه د مدینه منورې څخه 3 میله لري پراته او د غرنګ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور د نه تجاوز کولو معاهده د خپل عسکري پیرو او غشتو په ترڅ کې د نور قبیلو سره هم ولیکل چې پر خپل وخت به درته بیان شي دوهم دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قریشو تجارتي لارو ته معلوماتي پرلپسې ډېرې لېږلې نو دغه دوه نقشو د عملي کولو لپاره په مسلمانانو کې عسکري نشاط او تحرکات شروع شو
البته دغه کارونه پس له هغه الهي اجازه څخه و چې د جنگ لپاره ورکول شو. اوس به هغه غزاوي او سریې چې تر بدر د مخه پیښې شوې دي درته بیان کوم. خو دغه یو شي ته همیشه متوجه اوسئ، د سیرت یا تاریخ په کتابو کې هر هغه جنگ ته چې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وتلی وي، که جنگ سوی وي که نه وي سوی، و هغه ته غزا ویل کېږي. او هر هغه جنگ ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه وي وتلی بلکې د خپلو قومندانانو څخه یو څوک لېږلی وي، و هغه ته سریه ویل کېږي. سریه یعنی ټولۍ. اوس چې مسلمانانو په عسکري حرکت شروع وکړه، دغه حرکتونه یې د هغه استطلاعي یا استخباراتي دورو په شکل و، یعنی معلوماتي دورې وې. د دغه تلو او راتلو څخه د مسلمانانو مقصد دا و چې پر مدینه منوره راګرځېدلې لارې ورمعلومې سي، او هغه لارې ورمعلومې سي چې مکې مکرمې ته ځي، او د هغه قبایلو سره د صلح معاهدې ولیکي چې د دغه لارو پر شاوخوا دي، او په عین وخت کې د مدینې منورې مشرکان او یهود او شاوخوا هغه صحرایي عرب چې پر دوی راګرځېدلي وه په دې پوه کړي چې مسلمانان قوي دي او د هغه پخواني ضعف څخه خلاص، او په عین وخت کې قریشو ته هم اخطار ورکړي چې د غفلت د خوب څخه راویښ شي، او شاید قریش پر خپل تجارت او اقتصاد دغه خطر حس کړي او د صلح لار اختیار کړي. دغه قصد او اراده پرېږدي چې د مدینې منورې مسلمانان د خپلو کورو په مابین کې ووژني، او د هغه ضعیفو مسلمانانو ازارول پرېږدي چې په مکه مکرمه کې پاته دي، او مسلمانان د خپل رسالت په رسولو کې په جزیرة العرب کې حر او آزاد پرېږدي. اوس به په اختصار سره د دغه سریو حالات درته بیان سي. اوله سریه چې سریه دي سیف البحر ورته ویل کېږي. سیف البحر د یو ځای نوم دی. د هجرت په اول کال د روژې په میاشت کې چې د 623 میلادي کال د مارچ میاشت وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ټولۍ یا سریه جوړه کړه چې د نفرو شمېر یې 10 نفره د مهاجرینو وو، او مشر یا قومندان د دغه ټولۍ سیدنا حمزه ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو. د دغه ټولۍ بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکی ابا مرثد ابن کناز ابن حسین الغنوي و. د دې ټولۍ وظیفه دا وه چې د قریشو پر هغه قافله حمله وکړي چې د شام څخه رارهي سوې وه، او 300 نفره ورسره دي. د دغې قافلې مشر ابو جهل. دا هغه اوله ټولۍ ده چې په اسلام کې جوړیږي. دا هغه مشهوره پیسونه دي د 10 نفرو منورې مسلمانانو د قافلې و طرف ته رهي صلی الله علیه و آله وسلم د سیف البحر په منطقه کې د قافلې سره مسلمانان دواړه طرفه مخ په مخ د جنگ لپاره سره ودرېدل. دا ممکنه وه چې د قافلې د خلکو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ شي. د کلي مشرانو به مجدي ابن عمر الجهني چې د دواړو طرفو حلیف رسول الله د قافلې او د مسلمانانو د ټولۍ په مابین کې خپل قوم ودراوه، او ویل زه نه غواړم چې زموږ په مځکه او منځکه کې جنگ پیښ شي، او قافلې ته د تېرېدو اجازه ورکړه. نو د حمزه رضی الله تعالی عنه ټولۍ څه ونه کړه، یعنی نفر حمزه رضی الله تعالی عنه یوازې په دې سره امر کړی شوی و چې قافله راوګرځوي، یعنی استاد دا اجازه نه ورکول شوې چې د بل چا سره جنگ وکړي. او بل دغه مجدي د مسلمانانو شتمني خاوندان نه وه، یعنی د دې او د مسلمانانو په مابین کې د نه تعرض رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو دغه مجدي ابن عمر په واسطه د قریشو قافله صحیح سالم هر کور چې براغلی دا واقعا د هجرت اول کال د روژې په میاشت رسول الله نو د جهاد اجازه او مناعت راځه اول کال کې سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته د روژې په میاشت دا په دغه څخه مستداره معلومه شوه چې د روژې میاشت د راحت او طرفه امر کړی او خوراک چې هغه ځای ته ولاړ شي، بلکې د روژې میاشت د زحمت او تعهد جهاد او عبادت میاشت شوې ده. او پراتلونکو بحثو کې به تاسو ووینئ
چې د اسلام لوی واقعي او فتوحات په روژه کې پیښ شوي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل اول بیرغ د روژه په میاشت کې خلق به پرېښول او واقعي رابغ وشول کیږي اختیار ته پرې شو رابغ د ځای نوم مجبور کول د دغه ټولي لږل هر خواته چې تله د دې خواته هجرت د اول کال د شوال په میاشت په غوښته چې اوشه ونی مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل ټولي چې د عبیده مسجد نبوي ابن عبد المطلب په مشري جوړ چې اواره او عبیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی او هلته اوشه په خپل چوکس رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټولي مسؤلیت او مشرتوب د خپل اقرباو پر غاړه ورواچو یو څو لاړه یا ورشاته وکتل ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ بیا قریش سره وو نو یو مبارک چې د مسلمانانو د ټولي قومندانان جل جلاله د چاته دغه مشرتوب نور کاوه او مشرف کړی وو د دې د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم اختلاف د یوې او بل قبیله د منطقه نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانو د بنی نجار او عقیده اختلاف دی او دا د الله عز وجل دوست قوم او قبيله اعتبار نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خپل ماماګانو سره واده چې د قریش یو بل قافله د ابو سفیان په مشري کرم کې او د دې قافلې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم راټول دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم عبیده ابن الحارث او ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سامان یې ټول افراد واخیستي مهاجر مسلمانان ټولي جوړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه دغه ټولي بیرغ چیرې دي او د بیرغ اخیستون ایوب رضی الله تعالی عنه هغه ما خپل کور ته یو ابن عبد مناف رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه دغه حمله د پاره ځان آماده کړی وو یعنی نو کولای سوای چې د مسلمانانو څخه قافله خلاص رسول الله صلی الله علیه وسلم د استوګنی شرف سفیان د قافلې د تیرېدو د لارې په مخ رضی الله تعالی عنه غشي وشتن کې کښنولې و او د غشو وشتونکو وشاته د قافلې الله تعالی عنه راغلی نو غشو وشتونکو صلی الله علیه وسلم د غشو وارونه کول او مسلمانان د غشو په سبب نه سوای ورته کېدلای رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه په دغه طریقه سره قافله د مسلمانانو د حمله څخه خلاص چې د دوه یتیمانو د مسلمانانو او کفارو په مابین کې د غشو وشتل وسوه مګر نور جنگ راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه د کفارو د ډلې څخه دوه نفر د مسلمانانو سره ملګری رسول الله چې دغه دوه نفر څخه یو نفر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي او بل عتبه ابن غزوان المازني چې دوی اصلا مسلمانان وو او د کفارو په قافله کې هم الله تعالی عنه ورکړي دغه مقصد لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته ځان ورسدغه ځکه درې مسریه جوړ کړي چې سریه الخرام ورته ویل کېږي اوسنۍ مسجد وجحفات نزدې د یو ځای منځونه پکې ادا کوي په اول کال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شل نفریزه ټولي جوړه پس له بیت الله الحرام څخه ټول مهاجرین ځکه پر مخ د ټولي مشر او قومندان مشرف ابن وقاص رضی الله تعالی عنه د دغه ټولي بیرغ او اخستون کې مقدار د الله جل جلاله او اختیار دا ټولي هم د قریش او قافله ته ولېږل او اوشه په او ټولي ته وویل او د الله جل جلاله په اراده پر دغه ځای چوک دغه ټولي پر څو او پیاده ورغی دغه ځای د ورځې په نبوي د جوړېدو او سبب هم دغه پنځشنبه په ورځ وخراب ته ورسېد عز وجل ویلي د قافله پر الله تیر شوی دی نو په دیوار کې هم جنگ نشي پیښ په دغه پاک په دغه وختو کې د مکه مکرمه څخه خبر راغلی چې د قریش یو لوی سردار او د مکه مکرمه لوی مشر الله صلی الله علیه وسلم ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت او هستوګنه کې د خالد ابن ولید ایوب رضی الله تعالی عنه کور نه د بدر په جنگ کې ګډون کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه د مخه مرسو ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه یا رسول الله دا نه د مناسبه چې زه ټولو تر دې ورسته
د هجرت په دوهم کال کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم رسول الله صلی الله علیه و وسلم ما ته خلق راځي په یو غزا او خلق ته او دغه غزا ته او غزوه الابواء یا غزوه الودان او تلور ودان د مکې مکرمه او مدینه منوره په مابین کې د یو ځای نوم د مسجد په جوړولو شروع و ودان ته نږدې د بل ځای نوم اصحاب کرام کار نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوله غزا په کار شروع چې د هجرت په دوهم کال د صفر په میاشت کې و موږ د دې د پاره معلومه ده چې تر دغه غزا بعد او سعد ابن ابي وقاص الله عز وجل د سوره د هجرت د اول کال د شوال په میاشت کې هو انشاء شوال من الارض قاعده داخله سو او هغه د حرام میاشت څخه يعني همدا الله ذو الحجه او محرم په دغه درې سره هغه میاشت او چې جنگ پکې منع او حرام الله جل جلاله میاشتو کې کومه غزا یا سریه یا جنگ نه دی پېښ نو ځکه د مسجد په کوم جوړولو وخت چې دغه درې حرام میاشتې تیرې سوې او د مسجد په جوړولو په وخت کې به صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بیتونه ویل د مهاجرینو اللهم لا عيش الا عيش الاخره قریش پر یو قافله للانصار والمهاجر ودان ته ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني زمره د قبیله په منطقه کې کار کاوه دلته عمرو بن مخشي دغه چې د بني زمره د مشرانو څخه خپل قوم د قافلې او مسلمانانو په مابین کې ودرایه او قافله اللهم لا عيش الا عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين او نتجاوز د معاهده غوښتنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر وسلم هم دا د غوښتنه قبول کړ او داس معاهده او سره نشبه نمبر آيات محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له د بني زمره سره هو الا ذكر وقرآن مبين يعني محمد صلى الله عليه وسلم تموح شعر ندي حولي او ندل شعر چې دوی د الله کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی څخه کومک وغوښتي بل شعر نه بلکې د بل چا په شعر کې دغه غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مدینه منوره ته باندې تیر مگر شعر دغه غزا په سپین او حتى هذا شعرونه چې د صلی الله علیه وسلم په وخت کې بوات په خلقو کې مشهوره و او خلق ویل د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې دوهم وار بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزا ووت یا خبره به زنجیر دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوهم غزا شعر او غزوه البوات والسلام ویل کی هم ورسره وایي د جوهینه د غروج یو غرب چې د شام ولایت ته نږدې دی دا وار رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 200 نفر هم کار ورسره و خشته او خټه ورسره کوي د مسلمانانو هغه لوی لشکر کرامو په کار کولو کې او د دې غزا څخه بیا هم قریشو یو قافله مقصد الله علیه وسلم کار کوي او شان بخښه او دغه لوی قافلې سره ډېر شدت لپاره ساتونکي ملګري د دې قافلې مشر امیه ابن خلف الجمحي رضی الله تعالی مگر دا قافله هم د مسلمانانو د حمله څخه خلاص ځکه قافلې ته مخکې لا خبر رسیدلی او لار یې واړو قافله تېره شوه او جامنوس پېښ د دغه اسلامي لښکر بیرغ سپین او د بیرغ اخیستونکي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هجرت د دوهم کال د ربيع الاول په میاشت کې قرز ابن جابر الفهري د مشرکانو د قواو په ملګرتیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اطرافو کوم چې هلته د اهل مدینه باغونه او حیوانات یې ګرځېده حمله وکړه د باغو څخه خرماوي او میوې ورسره واخیستې او ځینې حیوانات یا مواشي ورسره بوت او یو نفر د انصارو څخه چې په خپل کشت کې کار کاوه شهید کړ او دغه د کرز ابن جابر ډله بیرته وتښتېده ځکه د ده علیه الصلاة والسلام او نارې جوړې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه نارې واورېدې فورا پر خپل آس زموږ سره دا او هغه طرف ته رهیز او اصحاب کرامو چې واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و هغې خواته ولاړ هر یو کوشش کوي چې ژر و هغه طرف ته رهیز هر یو ځان تیاروي او رهي کېږي نو خود پاشلي او یو پر هغه طرف احترام عزت ځکه یو په واقع خبرېږي تکلیف ورکړ په دغه حال کې د مسلمانانو او یا نفریز لښکر جوړ شو هغه دا چې او د هغه په قواو یو منګی درلودي
فقیر چې تر شا په ځان پسې نفر ولیده هغه خرماوي چې ورڅخه وي هغه غورځولې معلومه ده او غواړي چې ځان کورونه داسې نه وه او هغه اول نفر چې په ده پسې دی او تعقیبوي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تر څو چې د بدر سره ویلې وسلم ته تکلیف ورشي نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ وايي نو د غزا نوم هم غزوه صفوان مګر د مسلمانانو لښکر فقیر پسې نور ورسېدو او بل جنگ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته غزا ته یا رسول الله اوله غزا هم وکړي او موږ لوړیو دا نه صحیح د بدر په منطقه موږ د شپې نه غواړو چې په غزا کې د مسلمانانو بیرغ سپین د تیر شپې اخیستونکي علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې موږ غوښتنه ده چې د ذوالعشيره او مشکته ووسو ذوالعشيره رسول الله صلی الله علیه و سلم د یو ځای نوم قبول کړه د هجرت د دوهم کال د جمادی الاول د میاشتې په اخر کې رسول الله صلی الله علیه و سلم د یو رسول الله صلی الله علیه و سلم په ملګرتیا پر دې شوشانو د غزا لپاره راوړه نو به ما او ام ایوب د برکت قافله حمله د علیه السلام مسلمانانو ته خبر ورسېدی چې د مکه مکرمه څخه د قریش یو لوی قافله رسول الله صلی الله علیه و ټول قریش مالونه پخښي او شام ته چې په هغه کې مسلمانانو غوښتل چې په دغه قافله حمله وکړي بیا چې مو د خورو مسلمانان چې ول عشیره ته یا ول عشیره ورسېدل ویل د قافله څو ورځې مخکې تیر شوې او ورته او دا هغه قافله ده چې بیرته د شام څخه راتله او مسلمانان د حمله لپاره وروته او موږ په حقیقت کې د لاس وهلو یعنی شړلو اثر ونه لیدل او په غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر چې برابر ما او د هغو د خلفاو سره د نه تجاوز یا نه حمله کولو د معاهده وکړل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډېرې بودې د پاره چې څوک وایي یو میاشت د اوږې او پیاز بوی حس کوي دا د دې د پاره چې د مسلمانانو قوت د خپل رب سره مناجات او خلق ته معلوم شي ځکه دا هغه منطقې دي چې مسلمانانو ته نږدې دي او دغه منطقو خلق د مسلمانانو صلی الله علیه و سلم په خورو کې او دغه منطقې د قافلې لار ده کم شي نه ګټه دغه غزا کې د مسلمانانو بیرغ او اخیستونکي حمزه رضی الله تعالی عنه طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مسلمانانو امانت عسکري او اطلاعاتي حرکتونه کې پاتې شو په ترتیب سره اول سره یو بیان درته وکي علي بن ابي طالب رضی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم تر هجرت نه په سریو کې جنگ شوی دی نه په غزا کرمه کې پاتې شو او اوس پر هغه ترتیب رسول الله صلی الله علیه و سلم سره څلورمه سریه چې سریه نخله ورته ویل کیږي نخله د طائف او مکه مکرمه په مابین کې د ځای چې دا سریه د بدر تر غزا د امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره اخیری ټولي یا سریه ده د هجرت په 12 کال چې د ټولو خلکو امانت ور تسلیم کړ رسول الله صلی الله علیه و سلم عبد الله بن جحش الاسدی رضی الله تعالی عنه د 12 نفر مهاجرینو سره والله او په بل روایت کې دا ټول پر سره ونحلته ولېږي علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه یو خوشترلود او په نوبت پر سپریده مدینه منوره او دغه ډله کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه عبد الله ابن جحش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید بن الحارثه چې وګوره زید بن محمد ورته ویل کېده دغه ټولي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلاص بیت څخه وایي ځکه لیک کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر داسې نوشته شوی مکه مکرمه ته ولېږي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل چې د طائف او مکه مکرمه په مابین کې الحارثه هم او مکه مکرمه ته ولاړی د قریش د قافلې انتظار علیه و آله وسلم اهل بیت کرام راوستل او په واسه مقرس کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه دا کار وکړي فاطمه عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه چې لیک او ام ایمن والسمع وطاعة يعني ستا امر من والدي او اطاعتك عنها لك مش وايو چې د العاص زوجه عبد الله بن جحش رضی الله تعالی عنه خپل ملګری په دغه امر خبر کړ دراوتونه او الزمو ودغه کار ته نه مجبور کړو کله چا شهادت غوښتي را سره ملګری دي او کې مرګ نه وي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خو زه په خپل هغه لور چې رقیه نه ده تاسو په هغه
چې په صحابه کرامو کې هیڅوک داسې نه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت نه وکړي او شهادت یې نه وي او دغه هم د دوی د کامیابۍ سبب نو ټول ورسره رهي خو په لار کې د سعد بن ابي وقاص او د عتبه بن غزوان هغه مشهور شو چې دوی دواړه په شریکان هم وي دغه دوا دغه خپل اوس په پیدا کولو سملات صدر ته بیان او عبد الله بن جحش په نخله کې واړو په دغه وخت کې د قریشو قافله هغه وختو کې چې اوس کې منوري او نور تجارتي مالونه پکښې او د قافله سره ملګري خلک دغه او حتى ډېر کسان یې وحضرمي نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي نوفل وخت ابو بکر عبد الله او بلال وغيره زمان عثمان او نوفل د عبد الله ابن مغیره زمان او حکم ابن قیسان مسلمانانو مشوره سره وکړه چې نن د رجب اخیری ورځ او رجب د هغه میاشتې څخه دی چې جنگ او تجاوز پکې حرام او نا امیدي که جنگ سره وکړو د حرام میاشتې حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او په قافله د حرام او منطقه ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا وکړه نو پر دې اتفاق چې جنگ او مشتدات محبوبه کې لکه زموږ محبت بل روایت کې وایي چې د اصحاب کرامو دا خیال و چې رجب وتلی او شعبان داخل شوی او پیمانه کې برکت جائز او روا دي او د قافله حمله وکړه نقل د قافلې د نفرو څخه یو نفر چې عمرو بن الحضرمي په غش ورشل صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه اول مشرک سړی دی چې د مسلمانانو د طرفه وشل ژوند څنګه چې قافلې آمادګي نه درلوده او دغه د مکه مکرمه د دعوت مدیر مسلمانانو دوه نفر د دوام څخه بنديان ونیول چې یو یې حکم ابن قیسان الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په تشت واقعاتو د شپ مسلمانانو د قریشو قافله او بنديان مدینه منوره ته راوست اول بده هجرت په اسلام کې اول مشرک وشل او اول بنديان هجرت مبارکي او اول غنیمت خبري وکړي چې مسلمانانو د اول وار لپاره شپه ته هجرت حتی 200 نفر تللی او یو جلسوي هجرت په دې څخه چې وکړي دلته په خالي لاس راغله مگر دا واشکر جلاله یا لسنا پرو ټول قافله او بنديان راوست دا د قدرت الله جل جلاله قدرت او عقیده مگر مشکل خبره ده او خرابې د مخامخات په حرام میاشت کې چې رجب دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دوی کم ارزش او قیمت کار نور از نو ځکه الله عز وجل تاسو په حرام مانانو دا پرځکولو نو امر کړ او عقیده د ساتلو په کار سره د مشرکانو پر مسلمانانو د تهمت ویلو لکه صحابه کرام چې مال او کې اوازې خبرې کړې چې مسلمانانو هغه میاشت حلال وګرځولې چې الله عز وجل حرام کړی او خالي لاس مجرم ډېر لوی عیب او بدکار الله عز وجل د هغه جنگونه چې حرام میاشت چې معنوي قوت حرب الفجار ماتوي او په حق دین کې پروت مسلمانان حرام میاشتو کې جنگ او تجاوز کوي دا ډېر بدکار قوت په دې باره کې خبرې ډېرې زیاتې هر اندازه سره چې امت چې د ټولنې نفر اخلاق او قافلې د نعمتونو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توبوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غنیمتو د قبولولو څخه انکار وکړي او تاسو څنګه په حرامه میاشت کې جنگ او حمله کوي او دوام کوي یا رسول الله زموږ د اندازه چې رجب وتلی او شعبان داخل شوی مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور چې دغه غنیمتونه واخلي قریش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولري او پښتنه چې آیا تاسو حرام میاشت حلال وګرځولې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي یا د تاریخ حرام میاشت مونږ نه حلال ګرځولې بلکې حرام میاشت حرام شي او بد اخلاق ملار په سهوه او خطا کې دې طرفه د حق دغه خطا د پیښېدو په سبب د قوت او مادیات د طرفه پر خپل دغه دوه لار بنديان مراک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا هم تر هغه در کوم چې زموږ هغه دوه نفر رانس په ډېره تیزی سره د خرابې سعد ابن ابي وقاص او عتبه ابن غزوان و خدا چې زه دوه نفر چې د خوش په پیدا کې بعدين نیو تر اوسه نه ولیدل نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دا تشویش وکي چې قریش نیو نیولي لجوالي او قتاده کوم وخت چې زموږ هغه دوه نفر راځي دا نو تاسو بنجان او رفتار هغه دوه نفر مسلمانان هم د وخت ورسته راغلل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم
حکم ابن کیسان او عثمان ابن عبد الله او عقیده پلار کې او د هغه مناسبي کافر دیت سره قرباني خو حکم ابن کیسان چې د بند په موده کې د مسلمانانو شش قرباني اخلاق مسلمانانو لپاره خوش او مال کېدو مسلمان ایمان راوړ مکه مکرمه ته نو لاړ په مدینه منوره کې دوی دغه ټول شیان د عبد الله تر اله کېدو وروسته مکه مکرمه ته ولاړ د مکه مکرمه څخه د مدینه منوره الله عز وجل الله صلی الله علیه و سلم هجرت دا هغه په اسلام کې د اول بندیانو حال په ظاهر او څنګه چې کفارو د رجب میاشتې او ضایع حمله څخه د ځان په ګټه مالونه او مسأله جوړه کړې و او دا واقعیا په ډېر زور او شور سره هر چیرې بیانول نو الله عز وجل دغه موضوع په اړه کې وحی نازل کړي او دا مسله په الهي فیصله سره پای ته ورسول الله عز وجل د سورة البقرة په 219 آیات کې فرمایي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه هغه کسان قتال فيه كبير يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق ستاسخه په حرام میاشت کې د جنگ کولو پښتنه کوي چې دا پښتنه کفارو پر وکه صلی الله علیه و آله وسلم چې آیا تا دا کار کړی دی چې حرام میاشت کې حلال کړي او مسلمانانو بیا داسې پښتنه کوي چې اوس خو زموږ ته فساد او مختار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت را مع الله عز وجل دغه په جواب کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کرام د رښتینی کوونکو ته وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه میاشت کې جنگ کول په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم ملګری وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله والفقر اكبر من القتل يعني هو اندازه حرام میاشتو کې جنگ کول الله تعالی عنه او د الله عز وجل د دین څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته الله جل جلاله کافر کېدل رسول الله او د مسجد الحرام علیه و آله وسلم منع کول او د مسجد الحرام خلق له هغه څخه استل او لا يقدر الله عز وجل په مفهوم دغه جنگ چې په حرام میاشتو کې هم ډېر او شدید ګناه ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مریضی کې د لمانځه د امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنه خلیفہ وګرځاو او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به رضی الله تعالی عنه بل څوک نه کوي او بل په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تعلیم اسلام رادیو تاسو د ذهنونو روښانه کوونکی نو ابو بکر بن ددان خلیل ګرځولي وای رواه مسلم نهاتي اشاره الله عز وجل بخبل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز وای او لائق ګرځولي ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغه به ته غار ته نه نوځې تر څو چې زور نسم. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینی پلوشه په شفاعت اسلامي تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوشو ترک حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند شیبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز
د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی. زمانہ لري دوام تا بنا